د یو ولس د کلتوري ارزښتونو ترڅنګ د بقا او د پایښت تر ټولو مهم اصل چې دی هغه ژبه ده. تاسو په دې پوهیږئ هغه ولسونه چې ژبې په ډیر سرعت سره د ګلوبلایزیشن یا نړیوال کېدلو خواته روان دي، د دې ترڅنګ چې ګټه کوي په کافي اندازې زیانونه هم ګوري. د زیان بحث یې دا دی چې تاسو پوهیږئ د هغې سره د هغې ټولنې کلتور، ارزښتونه، ملي تاریخ، ملي فرهنګ دا ورو ورو د منځه ځي. ځکه یو نسل چې تاسو د بل نسل سره نښلوئ، تاسو په دې پوهیږئ چې ژبه د څلورو برخو څخه رغېدلې ده. دا یو برخه چې نیولوګیزم یا نیولوجیزم یا نوي لغات دي، دا 25 سلنه ده. د ژبپوهانو په وینا کېدای شي 20 تم راشي 30 تم، خو که تر دې اخوا لاړ شي دا د ژبپوهانو خبره ده چې بیا بحران زیږوي، او دا بحران د دې لامل کېږي چې تاسو هغه ژبه له لاسه ورکوئ یا د اقل یو بله ژبه شي. مثالونه ډیر زیات لرو. مثلا نن سبا تاسو د پښتونخوا د سیمې آزاد خلک، ولسي خلک، لیکوال خو به شعوري کار کوي، ولسي خلک چې تاسو ته پښتو غږیږي ډېرې کلمات داسې وي چې تاسو پرې نه پوهیږئ، یا به د اردو ژبې وي یا د انګلیسي. دا یوازې د ژبې بحث نه دی، ځکه مخکې ما تاسو ته وویل چې تاسو په دې پوهیږئ چې د ژبې سره کلتور، د ژبې سره د یوې ټولنې ټول اخلاقي معیارونه تړل شوي دي. معمولا کله چې یو ارزښت د لاسه ځي، دې سره دا ټول ارزښتونه تر پوښتنې لاندې راځي، تر سوال لاندې راځي. نو همدا علت دی چې د ژبې پالل او د ژبې ساتل دا نه یوازې د لیکوالو کار دی، بلکې د ولس او د ټولنې کار دی. دوی ساتي، دوی پالي او دوی ساتندویان وي، یعنی مدافع به وي. کله چې دوی مدافع شو، نو بیا هله تاسو د خپلې ژبې هغه ارزښتونه او اصالتونه ساتلی شئ. بل تاسو په دې پوهیږئ چې ژبه یو عاطفي تړاو ترڅنګ یو احساسي تړاو هم دی. ماشوم موږ وایو د مورنۍ ژبې زده کړې د هر ماشوم حق دی. ولې دا شعار ورکوو؟ کوم ماشوم چې د مورنۍ ژبې په باره کې د مورنۍ ژبې په هکله زده کړه کوي، څومره د په رواني لحاظ څومره چې دی د دې موضوع سره حساس دی او څومره دی دا موضوع ښه درک کولی شي، هضمولی شي، اخیستی شي، دی د بلې ژبې نه شي راغستی. ولو که دا ژبه د فرهنګي اوزې ژبه وي، ولو که دا د سیمې عامه ژبه وي، ولو که دی پې خبرې هم کوي، تکلم هم پې کوي، خو هغه کم چې د مورنۍ ژبه ده په رواني لحاظ هغه شیان چې دی ښه درک کولی شي، هضمولی شي، هغه په بله ژبه نشي کولی. ځکه دی که په بله ژبه زده کړه کوي، دی د دوو ستونزو سره مخامخېږي. یا دوه ځایه به انرژي ضایع کوي. یو ځل به د ژبې په زده کړه کې انرژي ضایع کوي، بیا به د هغه موضوع په زده کړه کې. خو که دی کله په خپلې مورنۍ ژبه باندې بحث کوي، دی بیا هغه د ژبې زده کړې دپاره انرژي نه ضایع کوي. دی د خپلې ژبې دپاره او بلکې هغه د مفهوم د زده کېدو دپاره یا د هغې د اخیستنې دپاره انرژي ضایع کوي. نو په داسې حالاتو کې تاسو ولس یا ماشوم یا په ټوله کې ټولنه د یو ننګونې سره نه مخامخوئ، بلکې هغې ته تاسو یو څه ورکوئ، هغه نو بیا د برداشت پورې اړه لري چې څومره اخیستی شي. د شعاري کارونو سره نه یوازې زه بلکې ټول باید مخالف اوسو، ځکه شعاري کارونه چې دي هغه نتیجې ته نه رسېږي. تاسو په یاد دي موږ څو کلونه سر په سر دغه ورځ د دې ورځې د لمانځلو دپاره پروګرامونه لرل. ښه یو ښېګڼه خو یې دا وه چې د هڅونې دپاره د ولس د متوجه کېدنې دپاره یو ښه اقدام و او خلک یې ورته متوجه کول. منتها کمې پیسې چې د دغې ورځ په نامه راټولېدلې، په دې باندې لګښت کې د دې دپاره لګښت کېدلې، دا نو د ژبې د بقا دپاره یا د ژبې د کار کول دپاره په درد نه خوړ، ځکه هغه یو شعاري مسله وه، یو څپې وې راغلې ولاړې. د ژبې دپاره بنسټیز کار کول یا د ژبې دپاره د ژبې نمانځل یا د ژبې دپاره د ژبې درنښت ورکول، د هغې د کتابونو چاپول دي، د هغې د اثارو چاپول دي، او بلکې د هغې ژبې د لیکوالو، د هغې ژبې د پالوالو او ساتندویانو په پام کې نیول دي او د هغوی پالنه کول دي او هغوی ته لږ تر لږه عزت ورکول دي. تاسو پوهیږئ متاسفانه یا له بده مرغه وایم په افغانستان کې تر ټولو فقیر او بېوزله طبقه چې د هغه لیکوال دي او د ژبې مدافعین دي، که هغه ژورنالیست دی، که هغه لیکوال دی، که هغه د دې برخې د یوې برخې نه د یو برخې د مسؤل دی یا د یو اړخ نه د ژبې دپاره کار کوي، دا ډېره فقیره ډله ده. منتها برعکس بیا چې کم لګښتونه په دې باره کې شوي، هغه نو بیا د اټکل نه وتې خبره ده. او علت هم دا دی چې دا ټول عمر شعاري کارونه شوي، یعنی بنسټیز او بنیادي کارونه دا نه دي. بنسټیز کارونه دا دي که تاسو غواړئ چې ولس ځینو شیانو یا حقایقو ته متوجه کړئ، صحیح ده چې هغسې غونډې دې ورته وشي، خو هغه کم لګښتونه چې ورته وړاندې کېږي هغه سمه خبره نه ده. یو ګټه یې شته دی چې که تاسو د ژبې د پاللو او د ژبې د ساتلو او د ژبې د عامولو دپاره غونډې کوئ، نو د دې ښېګڼه به دا وي چې ولس به ورته متوجه کوئ، ولس به ځینې ارزښتونو ته چې متوجه نه دي هغې ته به متوجه کېږي او ځینې به پالي ساتي به.
خو هغه کوم چې په افراطي شکل کېږي یا په شعاري شکل کېږي دا د نه ټولنې ته په خیر دی او نه ولس ته په خیر دی، بلکې د ټولنې او د ولس او د ژبې د غنا دپاره د ژبې د بډاینې دپاره تاسو پوهیږئ چې معمولا نړیوال معیارونه دا دي چې تاسو په معتبر کتابونه ولیکئ، معتبرې څېړنې پې وکئ، معتبر ریسرچ تاسو خپلې ژبې او خپلې ټولنې او بالاخره نړیوالو ته وړاندې کوئ. که موږ غواړو چې پښتو ژبه عامه شي، که موږ غواړو چې پښتو ژبه پراخه شي او بلکې پښتو ژبه د متروک کېدلو یا د وژل کېدلو نه وساتل شي یا د مړینې نه وساتل شي، بهترینه کار ورته څه شی دی؟ د علمي اثارو، د علمي مقالو او بالاخره په علمي چوکاټ کې ورته کار کول دي. او دا کار فکري کار غواړي، دا کار د روناندو، د لیکوالو، ژورنالستانو او د دې برخې د څانګوال د خوا کېږي. یعنی په شعار باندې دا کار موږ نشو کولی سرته ورسوو. د پښتو د نړیوالې ژبې نړیواله ورځ هم هر کال زموږ په هېواد کې لمانځل کېږي او دا یو قدر عزت دی چې خو دا یوازې په دې لمانځنو باندې نه ترسره کېږي. د دې دپاره په یو هوډ او تکل باندې چې څنګه د پښتو ژبې د ودې او پرمختیا دپاره کار او مبارزه وشي. د دې هدف دا دی چې د دې ژبې ویونکي، لیکوالان، ژورنالستان، استادان، محصلین، زده کوونکي او ټول د خپلې ژبې د ودې او پرمختیا دپاره هاند او هڅې وکړي. نو همدا علت دی چې دغه ورځ دغه شوې ده. له بده مرغه اوس زموږ پښتو ژبه سره له دې چې په داسې یو حالت کې ده چې په پوهنتونونو کې لوستل کېږي، په خپرونو کې دغه ځای لري، په ملي راډیو تلویزیون کې ځای لري، پوهنتونونو کې څانګې شته، ادبیاتو پوهنځي شته، ولې بیا هم د دې ژبې د ودې او پرمختیا دپاره ډېر څه کول پکار دي. نو دا د دولتونو وظیفه ده چې د ژبو د ودې او پرمختیا دپاره پالیسۍ طرحه کړي، د هغې دپاره کار وکړي او لیکوالان او ژورنالستان، استادان دغه ټول مکلف کړي او ویې ګماري چې د خپلې ژبې دپاره خدمت وکړي. نو په همدې اساس باندې زما په نظر دغه ورځ لمانځل یوازې په دې نه دغه کېږي چې موږ په ونمانځو چې بلکې په یو هوډ او تکل سره ارادتمند شو چې د دې ژبې د ودې او پرمختیا دپاره به کار کوو. زه د افغانستان د علومو اکاډمۍ د یو لیکوال څېړونکي په حیث باندې دا ځوانانو لا ټوله دا دغه کوم چې د دغې ورځې په تقدیر د دغه ورځې په درناوي باندې د خپلې ژبې د ودې او پرمختیا دپاره په پوره هوډ او تکل دغه شي. دې په ژبه کې تخلیق وکړي، په دې ژبه کې ژباړې وکړي، په دې ژبه کې لیکنې وکړي، څېړنې وکړي، تر څو چې دا ژبه غني شي او دا ژبه د نورو ژبو سیاله شي او دا ژبه د دې وړ شي چې په څېړنې او د علومو او فنونو په هره برخه کې اثار ولري او کار ولري. او همدارنګه د دولت دا دغه کوم چې دولت پالیسي باید د دې برخه کې واضح وي چې د ژبو د ودې پرمختیا دپاره د افغانستان د ټولو ژبو د ودې پرمختیا دپاره دغسې منظم پلان او پالیسي ولري او د هغې اثار چاپ کړي، لیکوالان یې وهڅوي، لیکوالان یې تشویق کړي. ملګرو ملتونو یوه ورځ د کال د ورځو نه یوه ورځ د مورنۍ ژبې په نامه یاده کړه. په دغه لړ کې د پښتو ژبې هم لمانځنه کېږي. پښتو د یو داسې قوم، د یو پیاوړي قوم ژبه ده چې څو ځلې نړۍ لړزولې ده او په دا قوم په ډېر مهم موقعیت کې چې په سیاسي لحاظ باندې، په نظامي لحاظ، ستراتیژیک لحاظ باندې، یعنې په ډېر مهم موقعیت کې دا چې نړۍ په تحولاتو باندې په نړۍ کې چې کوم بدلونونه راځي، دې قوم خپل ارمانونه په ډېر میړانه باندې پاللي دي. نو لکه څنګه چې د دوی اهمیت زیات دی، همدا چې دوی د ژبې اهمیت ډېر زیات دی. الحمدلله چې د پخوا په تناسب باندې د پښتو ژبې د پالندرې دپاره د ځوان نسل پاملرنه ډېره شوې ده. په دې ورځ باندې غونډې کېږي، ځینې کتابونه چاپېږي او د پښتو ژبې فرهنګپال ډېر شوي دي. مهمه دا ده چې کله چې یوه ژبه انکشاف کوي، وده کوي، یا به حکومتونه پاملرنه وکړي او یا به یې ولس توجه وکړي. اوس الحمدلله چې عام او خاص د پښتو ژبې اهمیت درکړی دی او په دې برخه کې هر څوک دې نظر خاوند دی چې په خپل اولادونو باندې پښتو ووایي، پښتو ولیکي، پښتو نور ته ورسوي. له کومې ورځې چې ملګرو ملتونو یوه ورځ ژبو د نړیوالې ورځې په نامه باندې نومولې ده، له هماغه ورځې نه پښتو لمانځنې دپاره هم یعنې کار شوی دی او په خاصه توګه سره د افغانستان علومو اکاډمۍ کې دلته یو مرکز د پښتو څېړنو بینالمللي مرکز چې دا د یونسکو لخوا د دې حمایت کېږي او کېږي
نو دغه کې پښتو مطالب پښتو کتابونه په مهمو بین المللي ژبو باندې لکه په انګلیسي لکه په روسي لکه په فرانسوي او الماني باندې ترجمه کیږي. همداسې د هغو ژبو نه یو شمېر مهم اثار پښتو ته را ترجمه کیږي. همداسې عربي هم په دغه کټګوري کې شامله ژبه ده. نو یو شمېر اثار بیا له عربي نه ځینې عربي ته. نو له همغه وخت نه بیا خو د پښتو ژبې لمانځنه کیږي او بیا په خاص توګه په دغو وروستیو 100 کلونو کې یعنی د پښتو ژبې د انکشاف او پراختیا برخه کې ډېر زیات کار شوی، خصوصا ځوان نسل هغه که نجونې دي که ځوانان دي ډېرې پاملرنه وکړه، طالبات ډېر شو. حتی داسې ورځ نه وه او نسته اوس چې داسې وخت به اوسي په پیړیو به کتاب نه چاپېده. اوس هره ورځ موږ د یو کتاب د چاپ شاهدان یو. په دې باندې خو هیڅ ډول محدودیت نشته چې په افغانستان کې دې ولمانځلی شي، په نړۍ کې دې ونه لمانځلی شي. پښتانه خو د سیاسي حالاتو داسې سره ویشلي دي په هر ځای کې دي او نظامي حالات. نو پښتانه په نړۍ کې په هره برخه کې شته. ډېر کم داسې هېواد به هلته پښتانه فکر کوم داسې هېواد به شاید هېڅ نه وي چې هلته پښتانه پکې نه وي. نو په بهر کې هم غونډې جوړوي، په بهر کې هم پښتو پاللې، په داخل کې هم پاللې ده. هلته کلتوري ټولنې دي، ادبي ټولنې دي، یو شمېر مهم اثار پښتو ته ترجمه کېږي، یو شمېر مهم اثار له پښتو په نورو ژبو باندې اوړي. دا ډېر ستر پرمختګ دی. پخوا داسې نه و، یعنې دا په دغه د 45 کاله کې چې دلته جنګ و، پښتنو وکولی شول په دې سختو ورځو کې خپل ارمانونه وپالي او د دوی د ارمانونو له جملې یا هم د پښتو ژبې پالنه ده. او پښتو ژبه په دغه 45 کاله کې په هېواد کې دننه او د باندې ډېره ښه پالل شوې ده. او د دې علت دا ده چې پښتون یو زړور قوم دی. مهم دا ده چې دغې ورځې ته د خلکو توجه راوړي، د خلکو پاملرنه راوړي. یعنې هره ژبه د یو ماشوم پیدایشي حق دی. پښتون هم ماشوم هم لکه د موږ نور قومونه لکه دري ژبې په خپله دري ژبه همداسې نور قومونه نورستاني پشي او نور قومونه په افغانستان کې دي، ټول په خپلو ژبو د خبرو کولو، په خپلو ژبو د تعلیم کولو، په خپلو ژبو د لیکلو حق لري. نو په پښتانه هم باید خپلې ژبې اهمیت درکړي. او له دې امله د دې لمانځنه دا ده چې د پښتو ژبې اهمیت ده چې د پښتنو د تشخص او د هغوی د هویت یو ډېره لویه او مهمه نښه ده. نو د دوی توجه او پاملرنه راوړي. پوهان په دې برخه کې خبرې کوي، مهم مطالب بیانوي.